عزتمند په ورکوټوالي کې د ټولو ماشومان یو عادت وي هغه دا چې هغوی په هر شي باندې عزت کوي په جړا باندې د هر شي مطالبه کوي مطلب دا چې د اخیستلو عادت پکې ډیر وي او د ورکولو عادت په هغوی کې کم وي که چېرته دا عادت تبدیل نه کړلی شي نو بیا دا عادت پوه شي او بیا په ځوانۍ کې هم دا عادت برقرار وي تاسو به کتلی وي چې کله په کور کې د ټولو په منځ کې څه شی تقسیمیږي نو بعضې کسان په هغې باندې راضي نه وي بلکې هغوی شور جوړ کړي چې ما ته کم میلاو شو فلانکي ته ډېر میلاو شو ما ته خراب میلاو شو فلانکي ته صحیح میلاو شو نو دا د ماشومانو عادت دی عموما د زنانو هم دا عادت وي حالانکه الله جل شانه فرمایي والمتصدقین والمتصدقات صدقه کوونکي سړي او صدقه کوونکي ښځې چې قرآن ستا صفت په سخاوت سره کړی دی نو بیا ستا دا بخیلي ولې ده ته د ام المؤمنین زینب بنت خزیمه په نقش قدم باندې ولې نه ځې په ذهن کې دې تصور له ځای ورکه چې مال او دولت د جمع کولو لپاره نه وي بلکې د خرج کولو دپاره وي دا مال تعالی الله تعالی دې دپاره درکړی دی چې خپل کور کې رشتهدارانو کې او په بني نوع انسانانو کې تقسیم کا پکار ده چې ستا هر وخت دا کوشش وي چې زما د وجې نه به خلکو د څنګه فایده ورسي خپل جذبات پاک کا او خپل طمع نظر ډېر اوچت ساته د انسانانو سره همدردي کوه خلک د جهالت نه راوباسه رڼا طرف ته یې راوله دې سره به تا ته دنیا کې راحت او آخرت کې جنت میلاو شي په خپل ځان کې د دین جذبه پیدا کا او د ماشومانو عادت پرېږدوه